د عمر بن الخطاب رضی الله عنه د سیرت دا مبارکه سلسله وه او اخرنی موضوع موږ دا شروع کړې وه چې د عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې کم ملکونه او علاقې هغه فتح شوي. آخرنی خبره د جنگ قادسیه وه او په هغې کې د بعضو صحابه کرامو شهادت او بیا د کسرا خزاني هغه راوړی شوې د عمر رضی الله عنه خواته. د هغې نه بعد بیت المقدس فلسطین دا څنګه فتح کړی شوی دی د عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې. او ما دا خبره ذکر کړې وه تیر شوي بیان کې چې موږ د هرې واقعې داسې دقیق تفصیل نشو کولی ځکه چې هر واقعه ځان له ډېرې خبرې غواړي، خو صرف اشاره او بعض اهمې واقعې ذکر کول مقصد دی. کله چې ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه او د دې نه مخکې چې موږ مخکې خبره ذکر کړو دا یاده کوي، لکه اوس د عمر رضی الله عنه دور خلافت د دې چې کله خبره کېږي نو سړی په تعجب کې شي چې دا څنګه ناشنا دور خلافت و دا څنګه ناشنا زمانه وه. ورسره دا خبره یاده کوي چې دا ټول کارونه یوازې عمر رضی الله عنه نشو کولی. هغه په اکثر وخت هغه په مدینه کې تیر کړی، خو الله رب العزت له ملګري ډېر د کمال ورکړي. یوازې سړی نشي کولی څه او که څه وکړي څه حده پورې به وکړي. او پته نشي تاسو ته به یاد وي که نه ما د ده په دې سیرت کې دا خبره ذکر کړې وه کله چې تپوس وشو چې ستا څه ارمان دی. نو ارمان دی یو څو کسان ذکر کړي چې دومره کسان ما سره یو دا ماته راکړی شي، ته پته و چې دا کسان د کار دي. نو الله رب العزت دله ملګري ډېر د کمال ورکړي وو، لکه ابو عبیده بن الجراح، عبدالرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، او بیا پسې داسې زر ټول هغه خلک دي چې د یو بل نه په دیندارۍ کې به مخکې کېدو، د یو بل نه به کوشش کوو چې جنت ته او د الله رضا ته مخکې ورسي. نو یوازې دا کارونه عمر رضی الله عنه نه دي کړي، صحیح د هغه مشر و د هغه دور خلافت و، خو الله رب العزت هغه له ملګري ورکړي او د الله د توفیق نه بعد د دې ملګرو سره منډه وه مرسته وه. ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه چې کله دمشق علاقه فتح کړه نو د فلسطین بیت المقدس سره خوا کې یو علاقه د هغې ته ویله کېږي ایلیا، یا د بیت المقدس دا ښار نه دی دې ته به ایلیا وي، د دې نوم ایلیا. نو دو ته خط ولیکو وی اسلام قبول کوي. اولنی خبره دا ده او که اسلام نه قبلوي نو بیا ورته د جزیې ووي، ټیکس به ورکوئ، او که ټیکس هم نه ورکوئ جزیه هم نه ورکوئ نو بیا به جنګ کوو. دریو کې یو خبره ده، هغوی انکار وکړو موږ یو هم نه منو، نه ټیکس درکوو نه اسلام قبلو، او چې څه کولی شي ویې که. نو ابو عبیده رضی الله عنه ځان سره څه کسان ملګري کړو، دا لښکر یې ځان سره بوتو او په دمشق علاقه باندې چې د نوي فتحه کړې وه په هغې باندې یو صحابي مشر کو چې د هغه نوم دی سعید بن زید رضی الله عنه. بیت المقدس ته چې کله ورسېدو او الله رب العزت د بیت المقدس حفاظت وکړي او هلته چې کوم مسلمانان اوسېږي رب العالمین دې بخصوصي رحم وکړي او دشمن د هغوی د الله رب العزت تباه و برباد کړي. نو کله چې بیت المقدس ته ورسېدو نو هغې محاصره کو، ګیر چاپېره د علاقه ټوله بنده کړه او په هغو باندې خبره سمه را تنګه کړه، سمه یعنې هغوی خوځېدی نه شو، دا ټول لښکر یې ترې تاو کړه. اخر دا چې هغوی صلح ته غاړه کېښوده چې صلح به وکړو، خو په صلح کې یو شرط دا کېښودو چې امیر المؤمنین به پخپله راځي.
عمر بن الخطاب رضی اللہ، ابو عبید بن الجراح رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ ته خط ولیکو چې هغوی غواړي چې ته راشي. نو عمر رضی اللہ عنہ د ملګرو سره مشوره وکړه، او دا ګوره د ده په دې سیرت کې څو ځایونو کې دا خبر راغلی چې مشوره یې وکړه. یاده کوي دا خبره د غټو خلکو کار هغه مشوره کول دي. قمقل سړی د چا سره مشورې نه کوي، ځکه چې د ده کوم عقلتیا دې حد ته رسېدلې ده چې دی صرف ځان ته هوښیار وایي، نو بس دی اکثر د ده کارونه ګډوډي. که دنیوي خبرې دي که دیني دي کې مشوره کې مشوره د ډیرو خلکو عقلونه را جمع کول. نو دا کم کشر چې ګوره د مشرانو سره مشورې نه کوي، دې نه علاوه یو سړی تجارت کوي، واده کوي، دغه دنیوي خبرې به ذکر کوو، په دې کې مشوره ونه کړي، اکثر د ده د کار انجام هغه ګډوډ راوځي. مشوره کې لوی خیر دی. الله پیغمبر ته وایي وشاورهم فی الامر، ای پیغمبر ته د صحابه کرامو سره مشوره کوه. نو چې پیغمبر ته وایي ته مشوره کوه، دلته دا اوس عمر رضی الله عنه دی، او ده به د ملګرو سره مشورې کوي. نو مشوره کوي، په مشوره کې الله ډېر خیر اچولی. هر کار چې کوي که دیني او که دنیوي، د ملګرو سره کښېنه، د هغوی نه تپوس کوه. هر سړی به تاله خپله رایې درکړي، چې رایې درکړه د هغې نه بعد ته یو فیصلې ته رسېدی شي د دوی د دې رایې په رڼا کې. بل دا چې د هر انسان جدا تجربه ده. د یو سړي سره ته کښېناستې، د هغه عمر 50 کاله ده، د ده سره د 30 40 کالو تجربه ده، یو چا سره د 20 کالو تجربه ده، چا سره د 15 کالو تجربه ده. د هر چا نه ته هغه سوال چې د هغه سره یو سړي سره دیني تجربه ده، یو سړي سره دنیوي ده، یو سړي سره علم دی دینی، یو سړي سره دنیوي. نو ځکه کم سړی چې دا وایي که نه چې زه هوښیار یم او صرف زما خبره صحیح ده، نو پوه شه چې دا سړی کم عقل دی. ځکه چې هوښیار سړی چېرته دا نه وایي چې صرف زه هوښیار یم او زما خبره صحیح ده، نه دی دا وایي چې صحیح ده زما رایې خو دا ده، خو کیدی شي زما رایې غلطه وي. دا د هوښیار سړي خبره ده. نو عمر رضی اللہ عنہ په شان شخصیت هغه به هم د ملګرو سره مشوره کوله. مشوره یې وکړه. نو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ له مشوره ورکړه چې ته مځه فلسطین ته، بیت المقدس ته مځه، لیکون احقر لهم، در دوی د ذلیله کولو دپاره. ته معمولي سړی خو نه یې. اوس دوی شرط ولیکو چې امیر المؤمنین به راځي، ته به ورځې؟ مه ورځه. دوی د دې لایق نه دي چې دومره غټ سړی دی د دوی خواله ورشي. او علي بن ابي طالب رضی الله عنه ته ووایي نه لاړ شه. دا ما تاسو ته ووایي که چې لکه دا اوس په مشوره کې عقلونه را جمع کول دي. عثمان رضی الله عنه وایي نه مه ځه. ولې؟ وایي چې ذلیله شي. وایي دا د هغه سوچ دی، ښکلی سوچ دی. علي رضی الله عنه وایي نه لاړ شه. ولې؟ وی چې دی مسلمانانو ته دا خبر اسانه شي، ځکه چې ډېر وخت نه ډېر روزونه دغه ځای کې پراته دي او ګیره یې اچولي ده پراته دي، نو هغوی ته هم خبر اسانه شي او بس دا مسله به حل شي. نو د عمر رضی الله عنه د علي رضی الله عنه دا مشوره دا خوښه شو. اوس روان شو د شام طرف ته، او په مدینه باندې علي رضی الله عنه هغه خپل خلیفه کو، او په دې کې بیا رد دی په شیعګانو او روافظو باندې چې هغوی د علي او د عمر او د علي او د ابوبکر او د علي او د عثمان رضی الله عنهم د دوی له تاریخ یې داسې پیش کړی دی د خپلو مقتدیانو ته او د خپلو عوامو ته چې دا د یو بل داسې دشمنانو چې د یو بل وینو ته دوی ناسو چې وینې وسکي. حالانکې د هغوی په منځ کې داسې ورورولي وه. اوس که چېرته دلته عمر رضی الله عنه د علي رضی الله عنه په زور خلافت اخیستی لکه څنګه چې شیعګان وایي، نو څنګه علي رضی الله عنه دغه کس بیا په ځان پسې نایب کوي په مدینه کې؟ د سوچ خبره ده. او علي رضی الله عنه څنګه د ده دا خبره داسې په ارام مني چې زه خیر دی څه وخته پورې به زه په مدینه مشر شم؟ دلیل دی په دې باندې چې د دوی د تاریخ ټول دا اکثر بې سند او دروغ دي.
عمر رضی الله عنه چې کله ووتو نو د دې لښکرو چې کوم امیرانو بهر هغو ټولو ته وویل ما سره به میلاو شي په جابیه علاقه کې او الجابیه دا د دمشق شام کې مشهور علاقه د دمشق الله دې په شام او په دمشق او په فلسطین او د مسلمانانو په ټولو ملکونو دې الله رحم وکړي او الله د مسلمانانو په ملکونو کې امن او امان راولي او رب العالمین دې د مسلمانانو نصرت او مرسته وکړي. نو دغه جابیه علاقه کې به ما سره د لښکرو امیران میلاویږي مشران. نو کله چې عمر رضی الله عنه جابیه ته ورسېدو نو یزید ابن ابي سفیان رضی الله عنه هغه سره میلاو شو، بیا ابو عبید ابن الجراح راغی، بیا خالد ابن الولید رضی الله عنهم. ټول غټ کسان دا د لښکرو او د خپلو خلکو امیران چې دوی رالو ورسره نور مسلمانانو په اسونو باندې سوارو او په دوی باندې چوغې وي یا څه څادرې په دې اوږو اچولې وي چې هغه د ریخمو نه جوړې وي. نو عمر رضی الله عنه په دې خبره ډېر غوسه شو چې ریخم دوی څنګه استعمالوي او سکاڼي راواغستو چې د غوسې نه پرې وولي. نو هغو ته عذر پیش کړو چې موږ اکثر وخت اسلحه په بدن باندې اچولي او دې ته زموږ ضرورت په جنګونو کې راځي. موږ عام ریخم نه استعمالو، خو دا موږ صرف دې دپاره اچولي چې جنګ کې هر وخت موږ ته اسلحه پرته وي او درنه اسلحه به د هغه وخت. نو ځکه د هغې دپاره موږ دا قسم لباس وقتي طور استعمالو. د یو عذر امیر المؤمنین رضی الله عنه ته پیش کړو. جابیه علاقه کې امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه خطبه وکړه، څه ناشنا خطبه یې کړې وه. زه به د هغه خطبې بعض خبرې او بعض نصیحتونه هغه راواخلم چې هغه زموږ دپاره هم ډېر فایدهمند دي. امام ترمذي رحمه الله، امام احمد او نورو محدثینو د خطبې باره کې روایت راوړي دي. عبدالله بن عمر وایي چې عمر بن خطاب رضی الله عنه په جابیه کې موږ ته خطبه وکړه. نو بیا یې دا وویل زه په هغه ځای کې ولاړ یم چې په کوم ځای کې به رسول صلی الله علیه وسلم ودرېدو، یعنې رسول صلی الله علیه وسلم به ستاسو منځ کې ودرېدو، تاسو ته به نصیحتونه کول. نن هغه دنیا کې نشته. نو زه تاسو ته نصیحت کوم، نو نصیحت هم هغه دی کوم چې پیغمبر کړی. اوصیکم باصحابي، وی پیغمبر موږ ته ویلو چې زه تاسو ته د خپلو صحابه کرامو باره کې وصیت کوم، د دوی به قدر کوئ، د دوی به خیال ساتئ، د دوی به احترام کوئ. نو زه هم تاسو ته دا وایم چې د صحابه کرامو به خیال ساتئ، د رسول صلی الله علیه وسلم د ملګرو به قدر او احترام کوئ. او الحمدلله ثم الحمدلله چې الله رب العزت موږ ته دا عقیده او دا منهج را نصیب کړی دی چې زموږ د مشر صحابي نه واله د کشر صحابي پورې ضرب برابر چاته په زړه کې څه نشته، بلکې د مشر صحابي پرې د هغه کشر د ټولو نه کشر په هغه خپل مور پلار قربانه و. د هغوی دفاع ته تیار یو، د هغوی شان بیانو. نه دا وایو چې ابوبکر جو دلته دا غلطي وکړه او جو عمر دا غلطي وکړه او جو علي له پکار و. نه د علي رضی الله عنه دپاره په زړه کې بغض ساتو، نه د ابوبکر، نه د عمر، نه د عثمان، نه د عایشې او نه نور صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین. زموږ عقیده دغه ده چې دا ټول د پیغمبر ملګري او کمې کوتاهۍ د هغوی نه کیدی شو، هغوی څه پیغمبران نه وو چې د ګناهونو نه پاک وو. خو هغه داسې قوم دی چې رب العالمین د هغوی د هغه اوچتې دیندارۍ د لاسه هغوی ته د هغوی هغه کوتاهیانې ټولې معاف کړي دي. نو زموږ څه کار دی چې د هغوی په کوتاهیانو پسې ګرځو او ځان رانه یېر دی. هغه خو داسې قوم دی چې پته یې لګي چې جنت ته تلي دي او ځي به. زموږ خو دا پته هم نه لګي چې الله بخلي، الله به هم بخي او که نه به هم بخي. نو دا به ګډ قمقلتوب وي چې موږ په دغه قوم پسې خبرې شروع کړو، بلکې موږ خو سوال کوو الله ته دا چې یا الله د دغه قوم سره زموږ حشر وکړه، دغه صحابه کرامو سره. وی بیا رسول صلی الله علیه وسلم وصیت کړی دی په هغوی پسې د دویمې پیړۍ ثم الذین یلونهم، دا څوک دي؟ تابعین، دا غوره خلک دي. ثم الذین یلونهم، بیا په دوی پسې دا درې پیړۍ غوره پیړۍ دي. ثم یفشو الکذب، رسول صلی الله علیه وسلم بیا وی دې نه بعد به دروغ خواره شي.
د دې نه بعد به دروغ خواره شي. نو چې هغه 3 پیړیو نه بعد به دروغ شروع شي، نو زموږ دې زمانه کې به صحابي دا اوس عمر رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم نصیحتونه ملګرو ته کوي. د ټولو نه اعلی نصیحتونه دا دي چې ته چاته بیان کې او نصیحت کې او بای کو ته هغه نصیحت وکړي کوم نصیحت چې الله او د الله رسول کړی دی او کوم نصیحت چې صحابه کرامو کړی دی. بیا دا وایي چې دروغ به دومره خواره شي حتی یحلف الرجل ولا یستحلف، یعنی یو سړي ته به چا دا نه ویلي چې ته قسم وخوره، خو دی به بیا هم د دروغو قسم خوري. دا دروغ ویل به دومره اسان شي. او یو چا ته به چا نه ویلي چې ته ګواهي ورکړه، ځکه چې سړی دروغجن دی څوک ترې ګواهي نه اخلي، خو دی بیا هم راځي ګواهیانې ورکوي. الا لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالثهما الشیطان. دا ډېر اهم نصیحت دی او دا خبره وی یاده کوي. ګورې چې سړی چې کله هم د یوې ښځې سره پردۍ ښځې سره یوازې شي نو درېیمې شیطان وي. و دې کې استثنا د پښتنو شتي، بعضوی د پښتنو زړونه پاک دي، پښتنو زړونه پاک دي. ما ته دا پته نشي که د دوی مسله جدایي د پښتنو. دلته خو رسول صلی الله علیه وسلم عام امت ته دا نصیحت کړی، صحابه کرامو ته یې کړی او دا دلته اوس عمر رضی الله لګیا صحابه کرامو ته یې کوي. ولې دوی زړونه سخاو. دا شریعت دی، که زړه دې پاک دی او که سخا دی دا خبره واوره چې کله سړی د ښځې سره یوازې شو درېیم شیطان دی. په ګاډي کې، په کور کې، په انټرنیټ، په بازار کې، په باغچه کې، په هر ځای کې چې سړی پردی سړی د پردۍ ښځې سره یوازې کېږي درېیم شیطان دی. نو چې الله یې وساتي ومه ساتلی شي، نور چې شیطان پکې دی نو د فحاشۍ د کولو او پای کې د واقع کېدو یره ډېره زیاته ده. بس څوک چې وایي چې د پښتنو زړونه صفا دي، نو ګوري چې د پښتنو کې داسې واقعات نه دي راغلي که څنګه، لکه موږ چې د سره داسې واقعات نه دي لیدلي. د زړه صفایي ځان سره په زړه کې ساته او جیب کې کېده. دلته زه په خبره تاته د شریعت کومه. پښتو، انکو، عربی، عجمی، تور، سپین، مالدار، غریب، دوی د شریعت نه څه زورور نه دي. بره اسلام او شریعت دا په ټولو د پاسه دی او د الله خبره د ټولو د خبرو نه زورور ده. بل دا نصیحت وکړو چې وعلیکم بالجماعة وإیاکم والفرقه. د مسلمانانو جماعت پرې نه دی، د مسلمانانو د ټولګي نه به جدا کېږئ نه. او حدیث کې راځي چې څوک جدا شو یو جدا شو په اور کې، یعنې ځان یې جدا کړو کوم ځای ته؟ اور ته. مسلمانانو نه مه جدا کېږي، هر وخت د مسلمانانو د ټولګي سره اوسه. فإن الشیطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد. وی شیطان د یو سره دی، نو چې کله د کسان دوه شي نو شیطان ترې لږ لرې شي، چې 3 شي نو ښه ترې لرې شي، نو چې جماعت شي بیا ترې ښه لرې شي. ځکه زه اکثر ما دا نصیحت 2-3 پیرې د ملګرو ته درس کې هم کړی دی او عام یې زه هم کوم شخصي مجالسو کې، چې د ګناهونو نه د بچ کېدو، خصوصا د انټرنیټ او د فحاشۍ د ګناهونه چې نن سبا ډېر شوي دي، د دې نه د بچ کېدو یو ګټه لار دا ده چې یوازې وخت ډېر مه تېروه. کوشش کوه چې د ښځې سره، بچو سره، ملګرو سره، انډیوالانو سره، چا سره خوا کې کېنه، نو دې کې دی چې شیطان لږ لري. سبحان الله، څنګه ګوره دا نصیحت دی، سوچ ته پکې ضرورت نشتی، واقع خلکو لیدلې ده دا خبره. او چې څومره یوازې کېږي دومره به شیطان په تا باندې زورور. بيوي من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. څوک په جنت کې اعلی مقام ترلاسه کول غواړي نو د مسلمانانو د جماعت نه دې نه جدا کېږي.
من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. دا ډیره ناشنا خبره وکړه. الله اکبر. دا نصیحت رسول صلی الله علیه وسلم دی چې چاله د هغه دیندارۍ خوشحالي ورکړه او ګناه خفه کو نو دا مؤمن دی. دا نښې ته مو خیال دی. اوس په دې تاسو د خپل ځان هم اندازه لګولی شي. ویې لګوئ اندازه. که دیندارۍ د له زړه خوشحاله و او د الله بندګۍ د له زړه خوشحاله و او په ګناه سره د زړه تنګېدو او خفه کېدې او د ګناه نه تښتېدې نو دا د ایمان نښه ده. او که ګناه ته پکې هېڅ اثر نه کو که نه، بعض خلک د ګناهونو سره داسې عادت شي چې سره بېڅه اثر نه کوي، نو دله یېرېده پکار دي په ځان باندې. او دغه شان که دیندارۍ ستا زړه نه خوشحاله و، الله او د الله د رسول خبرې اورې او ستا زړه په هغې نه خوشحالېدو، په عباداتو سره ستا زړه ته سکون نه رسي، نو بیا هم په ځان باندې ویېرېږه. ځکه چې دا عجیبه مؤمن دی چې په عباداتو یې زړه نه خوشحالېږي او په ګناه باندې زړه نه خفه کېږي. دا خو عجیبه مؤمن شو. نو دا د ایمان نښه ده. په عبادت خوشحالېده، په ګناه سره غمجن کېده چې آخر ما نه ولې دا کار وشو او په کار نه و چې ما دا کار کړی. امام مسلم یو روایت راوړی دی چې عمر رضی الله عنه په دغه خطبه کې دا هم ویلي وی نهى نبی الله صلی الله علیه وسلم عن لبس الحریر. رسول وسلم ګوره د ریخمو د کپړو نه د نارینهو دپاره منع کړې ده. دې ته حق ویل ښه، دا نه چې ته یاره دا مخامخ سړی ډېر غټ سړی دی او دغه زموږ پلار دی او دا کاکا دی او دا ماما دی، دلته اوس مخامخ دا خبره ولې وکړه؟ هلته هغه بعضو صحابه کرام اگر که معذوره دي خو بیا هم مسله واضحه کړه چې رسول صلی الله علیه وسلم نارینه هغه د ریخمو د کپړو نه منع کړي دي. اجازت په حدیث کې د څو راغلی دی؟ الا موضع اصبعین او ثلاث او اربع. الا که چېرته کپړه کې دوو ګوتو امرځې یا درې یا څلور، که دومره ځي کې د نارینه په کپړو کې ریخم ولګي نو د دې ګنجایش دي، خو د دې نه علاوه نه. او د دې نه علاوه لکه چې عذر وي. پکې بعض صحابه کرامو نه ثابت دي چې هغوی باندې خارخ راغلی، عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه او باندې خارخ راغلی نو په دغه خارخ په دې ورځو کې به یې د ریخمو کپړه استعمالول، نو دا عذر شو. یا لکه دې صحابه کرامو چې رقم عذر پیش کړو. نور د دې نه علاوه د دې امت په نارینهو باندې سره زر استعمالول او ریخم دا حرام کړی شوي دي. عمر رضی الله عنه په هغه خطبه کې دا هم وی تعلموا القرآن تعرفوا به. قرآن زده کوئ نو په قرآن به پیژندلی کېږئ. د دې څه مطلب دی په قرآن به پیژندلی کېږئ؟ بارک الله فیک، بارک الله فیک. قرآن زده کوئ، اثرات به په تاسو کې راشي، خلک به هم د لرې نه پېژني چې دا سړی قرآن والا دی. قرآن والا به مخکې نوري. د قرآن والا عمل هغه د دې نورو د عمل په شان نه. د قرآن والا خبرې هغه د عامو خلکو د خبرو په شان نه. د قرآن والا تجارت لین دین د عامو خلکو د تجارت او لین دین په شان نه. فرق دی ځکه چې دغه سړی پوهه بیا وي واعملوا به، او عمل پې کوئ، تکونو من اهله، نو تاسو به په قرآن والو کې شمار کړی شئ. یو دا خبره ډېره ناشنا کړې وه، واعلموا انه لا يقرب من اجل ولا يبعد من رزق قول بحق. او دا خبره یاده کوئ، حق وینا کول تا مرګ ته نږدې کوي نه او رزق دنه لرې کوي نه، نو مه هېرېږئ. ځکه چې یره د دوو خبرو ده، د څه؟ د مرګ او د رزق. نو تا ته وایي عمر رضی الله عنه وایي که ته حق وې
نو دا حق ویل تا مرګ ته نه نږدې کوي ځکه چې مرګ په خپله نیټه دی او رزق دله لرې کوي نه ځکه چې رزق چې ستا په نصیب څومره دی هغه به تا ته در رسي او هغه لیکلی شي نو مه هېرېږئ حق وایي بله دا خبره وکړه چې وإياكم وأخلاق العجم یا وإياي وأخلاق العجم د دې عجمو خلکو خویونه په ځان کې رانولئ ښه دې نصیحت ته زموږ ډېر ضرورت دی عجمونه مراد رومیان دي او فارس والی دي وی د دوی دا خویونه په ځان کې رانولئ معنی تاسو مسلمانان یې په خپل دین فخر کوئ دلته خبره د عربو او د عجمو نه ده خو هغه ورته عجم په دې ووایي ځکه چې دغه زمانه کې عجمو کې لا اسلام نه و خور شوی نو ځکه عجم ټکی وي نور اصل مسله دا ده چې مسلمان به د غیر مسلمو خویونه په ځان کې نه راولي دی مطلب دی لکه ګوره فارس والو باره کې مشهور و د رسول صلی الله علیه وسلم زمانه کې راغلي مو د هغه خواته چې هغوی به ګیرې خریلې برید به اوږدول دا اوس د هغوی خوی دي او دا خوی اوس هم شتي په فارس والو کې دا زموږ د علاقې هم دغې کې راځي فارس علاقه چې وویلی شي که نه د ایران افغانستان دا خواوشه د دې اټکه پورې دا ټول علاقې دغه کې راځي خراسان او دا علاقې دا اوس هم دا خوی په هغوی کې شتي برید به یې داسې پرېښودي لکه توره چرګه چې خوله کې نیولي لرې نه چې ورته وګوري او دا مخ به یې داسې صفا کړی چې ته پکې ویښته منګزولی شي چې ورته وګوري او برید به تاوی راتاوی وي دا د سړیتوب نښه ده نو زه حیران یم دا دې د سړیتوب نښه شي او دا د سړیتوب نښه نه کېږي اوس تاسو ما پوه کړئ دا وي برید ته څه نښه ده نو تا دومره برید پرېښودو ته دې ته د سړیتوب نښه وې او ما ثابته ګیره پرېښوده او دا د سړیتوب نښه نه ده نو دا د دوی خویونه لکه دا بس ما یو مثال ورکو نو رسول الله وسلم څه وی د دوی خلاف ورزي وکوي ګیرې پرېږدئ برید سپک کوي دغه شان په دوی کې نور داسې خویونه د تکبر ده لکه د عجمو کې دا عادت و چې مشر به یې راغی نو هغه مشر به یې دا خوښوله چې ما ته دا خلک ولاړي او دغه شان به ولاړو هغه به ناست دا عادت ګوره اوس هم په عجمو کې شتي په عربو کې نه شتي هغه عربو کې شتي چې د عجمو نه یې زده کړی دی خیال دی که نه زموږ په علاقو کې اوس هم په دې مسلمانانو کې نه ته ویم چې مشر راشي نو ټول خلک پاسي که هغه په هره اداره کې او د هغه وخته پورې نه کښېني چې څو پورې هغه ویلي نه وي نه ناست نه هغه ویلي نه وي او د هغه وخته پورې دا ولاړ او بعض مشران پې ځان ننګاره کړي دغه شان د سره وایي نه چې کښېنئ هغوی دغه شان ولاړې د دې نه رسول وسلم منع کړې ده چې کم سړی دا خوښوي چې خلک دې ما ته ودرېږي د ده دپاره وعید راغلی د دې ودرېدو ګنجایش دی چې ته مشر ته د هغه د احترام د لاسه د قدر د لاسه مقام د لاسه ودرېږي او هغه دا نه خوښوي چې ما ته دې خلک ولاړي او زه دې ناست یم هغه په خپله دا نه خوښوي خو ته ودرېدې به طور د احترام و قدر او بیا کښېناستې خو عجمو کې چې دا کوم عادت و هغه مشر په خپله دا خوښوي چې زه دې ناست یم او خلک ولاړ او په هغې یو دلیل دا واله چې کله څوک کښېني بې اجازته نو دی ورته وایي تا ته ما ویلي چې کښېنه دا دلیل دی په دې چې دی دا خوښوي چې ما ته دې خلک ولاړي تر دې چې زموږ په سکولونو کې هم دا عادت دی چې استاذ کلاس ته راننوځي نو ټول ودرېږي دا استاذ خو 50 پیرې ما لیدلی چې زه به په مخه ودرېږم په مخه او بیا چې څو پورې هغه نه ویلي چې سیټ ډاون یو هم نه کښېني دا دغه د عجمو عادت دی او عمر رضان چې وایي چې د عجمو خویونه په ځان کې مه راولئ نو هغه دا دي اوس دې عربو ته وګوره تاسو خو به ورسره ډېر وخت نه وي شوی ما خو سره دلته سبقونه ویلي پاتې شوي دوی دا قصه نه کوي چې استاد راغی پاسه او ودرېږه تر دې چې د دوی دا حکومتي ادارو کې چې کوم مشران دي راشي هغوی ته هم دوی داسې دغه نه کوي چې ودرېږه هغه به لازم وي چې کښېنه او هغه مشر هم په دې نه خفه کېږي چې ما ته څوک ونه درېد
اما تاسو ته ووي په هغو کې به دا خوی وي چې د عجمو نه زده کړی متاثره شوی د انګریزانو نه او دې ملکونو نه هغوی ته کتل په هغو کې به دا خوی راغلی. مسلمان په خپل دین باندې فخر کوي. موږ ته ضرورت نشته چې موږ د یوروپ نه او موږ د فارس والو نه او موږ د انګریزانو نه او موږ د غیر مسلمو هندوانو نه خویونه زده کړو. موږ له سی چل دی زموږ په دین کې څه کمی دی چې اخر موږ دغه خلکو ته ضرورت لرو چې د هغوی خویونه په ځان کې راولو. او چېرته تا غیر مسلمو لیدلي چې د اسلام خویونه په ځان کې راولي او فخر پرې کوي؟ او مسلمانانو کې به داسې ویني چې هغوی د انګریزانو پېښې کوي، د غیر مسلمو پېښې کوي او په دې څه کوي؟ په دې فخر کوي. که ویښته یې د هغوی په سټایل کې واړه کړو دا دته یو غټه دغه کارنامه ښکاري چې په جنګي کې ګرځي هغه لنډ د زنګونانو نه بره دا دته یو دغه ښکاري چې ما ترقي کړې. الله اکبر. بې حیایي ته ترقي ویل. په ګیره کې ډیزاینونه کول په دې فخر کوي چې زه د پلاني ډم په شان، پلاني لوبغاړي په شان، پلاني انګریز په شان زما سټایل دی. الحمدلله زمونږ اول پښتانه یو، اول مسلمانان یو، بیا زمونږ سره د پښتو هم آداب شته. نو بعض هغه دي چې نه د اسلام آداب پکې شته نه پکې د پښتو آداب شته. نو موږ سره د اسلام آداب موجود دي، موږ ته څه ضرورت دی چې د نورو نه یې زده کوو؟ بیا د هغې نه بعد الحمدلله پښتو هم موږ ته دا ښیي. اسلام راته مخکې ښولی، پښتو راته هم دا ښولی چې دروند خوی، ښه سړیتوب، ښه عادت. نو خبره ښه مضبوطه شو. نو موږ ته هېڅ ضرورت نشته چې موږ د یوروپ نه یا د فارس نه یا د ایرانیانو نه یا د هندوانو نه یا د نورو نه او نورو نه چې دی خویونه یې زده کوو، هېڅ ضرورت نشته. الحمدلله زموږ خپل دین دی، اسلام دی او هغه یوه خبره نه ده پرېښودې، موږ ته هر څه بیان کړي. یو دا خبره ورته وکړه چې چېرته په هغه دسترخوان کښېننئ چې په هغې باندې شراب ایښودی کېږي. معنی ده چې داسې ځایونو کې مه کښېنئ چې کوم ځایونو کې نشې تماشې کېږي. الله اکبر. دې نصیحت ته ضرورت دی. مطلب صرف د شراب نه دی. یعنې اوس به څه وایو چې به کوم دسترخوان باندې هیروین خلک سکي او چرس سکي نو هلته کښېنه. مطلب څه شو؟ چې کوم ځایونو کې نشه کېږي ته دې ځان لرې ساته. دا د مسلمانانو دسترخوانونه دي او دا د هغوی مجالس دي. راشه زمونږ حالاتو ته وګوره، سیګرټ، نشې، تماشې عامې دا کېږي په هر ځای کې. دکه زمونږ د کمزورتیا سبب دی اصل. بلکې زمونږ بعض شاعران الله دې ورته هدایت وکړي د هغوی شاعري شروع کېږي د ساقي په جام باندې او ختمیږي د ساقي په جام باندې. دلته عمر رضی الله عنه وایي چېرته کښېننئ په هغه دسترخوان باندې چې په هغې باندې شراب ګرځولی کېږي. ته مسلمان ته څنګه په داسې دسترخوان ناست؟ او دلته یار د ساقي خبره کوي چې ساقي جام راوړو او ساقي جام ویوړو او میخانې ته ورلمه او راووتمه. دا شاعري په رښتیا ماته ووایي د زړه نه، دا شاعري د اسلام لرکه یو سړي د اسلام سره نه لګي وریاذو بالله. زه د اسلام نوم ورته ماله. دا شاعري قوم له ترقي ورکوي که تباه کوي؟ ترقي ورکوي که نه؟ زه اوس یو سړی د اسلام نه خفه دی ولیاذو بالله وایي زما د دین سره نه لګي، الله سره نه لګي، خو زه وایي د پښتو خدمت کوم. صحیح شو؟ راشه تا ته زه ستا خدمت وکړم، ته زما کشر ته وایې چې جام یې راوړو جام مې ورکو، جام یې راوړو جام مې ورکو. دا ته زما د کشر خدمت کې، دا ته زما مستقبل جوړې، دا ته زما تصویر دنیا ته ښیې چې پښتن دا دی د سحر هم د شرابو په نشه کې پروتي، د ماښام هم د شرابو په نشه کې پروتي. دا ته زما تصویر ښیې خلکو ته. عمر رضی الله عنه یو نصیحت هلته دا کړی وی یو دا خبره یاده کوي چې رب العالمین درې قسمه خلکو ته به د قیامت په ورځ نه ګوري د رحمت په نظر،
نه به یې د ګناهونو نه پاکوي او نه به یې ځان ته رانږدې کوي. یو هغه سړی چې د خپل مشر سره حاکم وقت سره بیعت وکړي د دنیا دپاره، نو که دنیا یې وله ورکړه چې دی وله خبره مني، که وله ور نه کړه بیا وله خبره نه مني. دویم ورجل خرج بسلعته بعد العصر، او یو سړی د مازدیګر د مانځه نه بعد لګیا د سامان خرڅوي. مازدیګر مانځه د قید حدیث کې هم راغلی دا په دې چې دې ټیم کې تجارت لږ ډېر ګرم وي، نور دا مسله هر وخت ده. یو سړی لګیا د سامان خرڅوي او قسم یې وخوړو، په مخه قسم خوري، لقد اعطي بها کذا وکذا کذا وکذا، دا خو مې په دومره راوړی دی او په دومره راته پرېوتی دی او دومره کسانو رانه اخیستو، زما دې په الله قسم وي چې دې کې ګټه نشته، او زما دې په الله قسم وي چې دا بل ختم شوی دی، او زما دې په الله قسم، یعنی د الله د نوم نه سامان د تجارت جوړ کړی دی او خلک د ده پرې قسمونو یقین کوي او د ده نه ماله دي. دې سړي ته به الله قیامت پر ورځ نه ګوري، نه به ځان ته رانږدې کوي. او دریم دلته عمر رضی الله عنه دا نه دي ذکر کړي، حدیثونو کې بیا ډېر قسمه خلک راغلي دي، درې یو ځای کې راغلي، درې بل ځای کې راغلي، لکه یو سړی په ځان پسې پنسې لنګ څادر راکاږي د تکبر د لاسه. بله دا خبره وکړه چې مسلمان ته کنځلې کول فسق او فجور دی، دې نه ځان ساتئ. او دغه شان یو مسلمان له نه دي روا چې د خپل ورور نه درې ورځو نه زیات خفه شي. یو دا خبره ورته وکړه چې رسول صلی الله علیه وسلم ویلو چې څوک د جادوګر خواله لاړ او د کوډګر خواله لاړ او د هغه خبرې ومنلې، نو دی د قرآن نه منکر شو. د څوک نصیحتونه یې کړي، دا ماته هغه باز راواغېستو. په دغه ځای کې دا کار هم کړی وی مال الله مال راکو، نو زما کار صرف تقسیمول دی، نور ورکوونکی وی الله دی. نو هغه بیا دغه ځای کې تقسیم کو. که تاسو ته یاد وي ما د عمر رضی الله عنه د سیرت په اوله کې دا خبره ذکر کړې وه چې د هغه په دور خلافت کې هغه د خلکو له ماهانه پیسې مقرر کړې وې، مهاجرینو له دومره، انصارو له دومره، د رسول صلی بیبیانو له دومره، د صحابه کرامو بچو له دومره، او په دې طریقې سره هغه دلته هغه تقسیم کړه په جابیه کې. بیا روان شو مخکې، نو عمر رضی الله عنه د جابیه نه بیت المقدس ته ورسېدو او د لښکرې د مسلمانانو او د هغې د لښکرو هغه امیران ټول ورسره ملګري شوي د جابیه علاقې نه. فمر رضی الله عنه على مخاضه، روایت کې راځي مخاضه باندې تېر شو. مخاضه په عربي کې څه ته وایي؟ هغه ځمکه چې په هغې اوبه روانې، لکه وله ده او د هغې نه اوبه بل طرف ته اوړي، هغه په دې روډ باندې د اوبه ځي، په دې لاره اوبه روانې لیدلي په دې ځای نه که نه د اوبه په دې ځای روانې، او خلک په دې اوبو کې ځي راځي، که څاروی دی که خلک دي که سورلی که هر شي، خو خلک په دې اوبو کې ځي راځي. نو دوی په دې مخاضه باندې تیر شو. فخاض بها، نو عمر رضی الله عنه پکې هم تیر شو. امام حاکم په روایت کې راوړي دي چې ابو عبیده رضی الله عنه ورسره او په دغه اوبو باندې را تیر شو. نو عمر رضی الله عنه د خپلې سورلۍ نه راکوز شو، کله چې په دې اوبو کې تېرېدو سورلۍ نه راکوز شو او موزې په خپو کړې وې، هغه یې وویستې او هغه موزې به یې په دې اوږه باندې کېښودې او د خپلې سورلۍ واګې یا پړې هغه یې ونیو او روان. فخاض بها المخاض، نو په دې اوبو کې تېر شو. اوس دې تصویر ته ګورئ او ذهن کې جوړ کړئ څومره غټ سړی دی او د ده دې عجزۍ ته وګوره. ابو عبیده رضی الله عنه ورته ووایي یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین وایي ته دا کار کې اوس تا موزې ویستې دي، هغه دې په اوږه پرتې دي او خپله څاروی خپله سورلۍ ته په خپله روانه کړې ده او په اوبو کې تېرېږي، زما دا نه ده خوښه. اوس که د بیت المقدس والا دې ویني، د هغه دا خوښه و چې ستا یو روب دا وي ته روان یې، امیر المؤمنین را روان دی، نو چې اوس تا ویني چې امیر المؤمنین دغه دی جورابې په اوږو پرتې دي او په اوبو کې را تېرېږي او خپله سورلۍ په خپله را روانه کړې ده، هغه د ډېر خفګان نه د غوسې نه ووایي اوه، دا عرب وایي
لکه موږ چې تعجب غصه لو يقول ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ابو عبیده وی کستانه لو بل چا دا خبره کړې ما ولا سزا ورکوله. خو ته دی چې مقام دي دی نو سره ته نه یم خو دا یاده که انا كنا اذل قوم من ګورې د ځمکې په دې مخ باندې ذلیله قوم وو فاعزنا الله بالاسلام نو الله ګورې د دې اسلام د لاسه موږ عزتمن کړي. فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. نو یادک ابو عبیده چې کله موږ عزت په بل څه کې لټو د اسلام نه علاوه کنه الله به موږ ذلت راولي. زه چې نن عزتمن یم زه په دې نه یم عزتمن، مطلب دا دی زه په دې نه یم عزتمن چې ما سره شاته ګټې لښکرې ولاړې دي او زما یو دغه دی او زه په اوبو کې ناوړم او زه خپله سورلۍ به خپله نه بوځم. زه چې عزتمن یم ابو عبیده وایي زه د اسلام د لاسه عزتمن یم او که د دې اسلام نه علاوه ما په نور څه کې عزت لټول شروع کړو که نه الله به ما ذلت راولي. امیر المؤمنین د هغه سره ګټه بنګله نه وه، داسې کور و چې د هغه د دروازې چوکاټ هم مات و. د هغه سره ډېرې جامې نه وي، اکثر کپړو کې پیوندونه و. هغه سره ډېر مال نه و. هم مخکې ورځو کې ما تاسو ته قصه ذکر کړه چې خطبه یې کوله او د خېټه کې دننه د لوږې د لاسه هغه وازونه کېدو. خو دا هغه سړی دی چې دله دا ټول عزت چې ورسره کم دی که نه، دا نه د پیسو عزت دی، نه د زور عزت دی، نه د رنګ او د ښایست عزت دی. دا عزت چې دله کم الله ورکړی که نه د اسلام عزت دی. یعنې دا عمر رضی الله عنه د اسلام نه مخکې مو چا پېژندو او که دی عمر رضی الله عنه اسلام نه قبول کړی چا پېژندو؟ په ده موږ بیا څه کوو؟ خو دا څومره عزت چې ول الله ورکړی دی دا موږ چې ورسره کوم محبت کوو او ځانونه پرې قربانوو دا څه د لاسه؟ دا د اسلام د لاسه. نو دا ګورې زما او ستا دپاره هم نصیحت دی که غواړې چې عزتمن ژوند تېر کړې او عزتمن پاتې شي نو د اسلام سره خپلې اړیکې مضبوطې ساته. عزت زموږ د دنیا او د آخرت هغه په دیندارۍ کې دی او هغه په دین باندې پاتې کېدو کې دی. الغرض عمر رضی الله عنه بیت المقدس ته ورسېدو، نصارا ټول راوتي او تاریخ کې راځي چې کان یوما مشهودا تاریخیا، په تاریخ کې دا یو ناشنا ورځ وه اعز الله به الاسلام و اهله. په هغه ورځ الله مسلمانانو له ناشنا عزت ورکړه او شرک او مشرکان او کافران الله رب العزت له ذلت ورکړه. نو صلح وشوه، هغوی وایي چې موږ صلح کوو او بیت المقدس پرېږدو. نو په هغه ورځ بیت المقدس پاتې کړی شو امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه ته او د هغې چابیانې هغه ته ورکړی شوې او عمر رضی الله عنه ورننوتو او بیت المقدس کې دننه مونځ وکړو. او دا 15 کال د هجرۍ او بعض علما وایي دا 14 کال هلته یې مونځ وکړو او څه ګندګي پکې پرته وه چې هغه د نصاراو په یو ځي باندې ورچلو چې هغې ته صخره ویلی کېږي. نو دوی د یهودو د ذلیله کولو دپاره دغه ځي ته دا ګندونه ویشتي وو. اصل کې د هغوی د یو بل سره نه لګېده د یهودو او نصاراو. نو په هغې کې هغه بېدینۍ ته وړېدلي. نو عمر رضی الله په خپل صادر باندې هغه ځای صفا کړو. چې لږ یې صفا کړو نو ټول مسلمانان راولګېدو او په شریک هغوی هغه ځای صفا کړو. دا خبره مې صرف دې دپاره وکړه دا نقطه چې د دین خدمت کول دا زموږ عزت دی. عمر رضی الله چې عزتمند دی که نه نو هغه په هغه ورځ خپل صادر راغستی و او د الله د کور ځمکه یې پرې صفا کوله او د الله د کور دیوال یې پرې صفا کوو. د دې د لاسه عزتمن و. که ته دا وایې چې زه او زه نو زه او زه ځان سره جیب کې کېده ذلت به وینې په دنیا کې او په آخرت کې. د دې دین خدمت کول د دې دین سره ټک خطا وخت تېرول زموږ به څه دینداري دا زموږ عزت دی او دا د الله رحم دی په موږ باندې چې موږ له داسې موقع راکړي. د عمر رضی الله عنه په دور کې
یو بیماری راغلی او طاعون بیماری عمواس یا طاعون عمواس یا عمواس یا عمواس. طاعون په عربی کې وبا ته وایي، وبا د عامه خوره نشي، عامه وبا چې اکثر د هغې علاج یعنی نه یو خلک په هغې کې څه شي وفات شي او ډېره زر خورېږي. عامه وبا چې راشي دې ته په عربي کې طاعون وایي. دا طاعون دا طاعون عمواس دا په شام کې راغلی و، مسلمانانو د علاقه فتح کړې وه او 13 کال د هجرۍ و. همدغه ورځو کې صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث د عبدالله ابن عباس وایي چې عمر بن خطاب رضی الله عنه شام ته روان و، نو یو علاقې ته ورسېدو چې هغه علاقې ته سرغ وایي. سرغ د سرغ علاقې ته چې کله راورسېدو نو هلته ورسره دا مشران د لښکرو میلاو شو. نو هغوی ورته ووایي امیر المؤمنین ته چې بیماري خوره شوې ده په شام کې، وبا راغلی طاعون بیماري، نو ته مو ورځه. نو هغه ووایي زه مشوره وکړم. نو یې ماله مهاجرین راولئ خو هغه مشران مهاجرین، تاسو کې چې کم صحابه کرام وي خو هغه زاړه، نو د هغوی نه یې مشوره واخیسته. الله اکبر. یعنی دی په خپل هم فتوا ورکولی شي چې دې ځي ته ننوته روا دي او که ناروا دي، خو نه مشوره دي. او زمونږ هغه اخري 3 صورتونه چې یاد کړي که نه، قل هو الله احد او قل اعوذ برب الناس او قل اعوذ برب الفلق، دې عامې خبرې خو پرېږده، د دین په مسلو کې هم د چا نه تپوس نه کوي، ځکه چې دا د خپله بېعزتي ګڼي چې زه اخري 3 صورتونه چې یاد کړي دي هغه ازمرې او هغه فقیه او هغه عالم، زه به اوس د پلاني شیخ درس ته کښېنم او زه به د هغه نه مشوره علم او زه به د هغه نه تپوس کوم چې دا حلال دی او که دا حرام دی. دا زموږ جهالت دی. عمر رضی الله عنه دینی مسله به راله او څومره لوی علم الله دې انسان ته ورکړي. تاسو ما دا خبره ذکر کړې او را به م شي چې کله وفات شو او ښخ کړی شو، نو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وی نن موږ په خاورو کې په 10 برخو کې 9 برخې علم ښخ کو، په 10 برخو کې 9 برخې علم موږ نن په خاورو کې کېښود. او هغه سړی مشوره، هغه سړی تپوس کوي، د دین په مسلو داسې ډاډه مه ورځئ، دا غټې خبرې دي، ځکه چې دلته ته ترجماني د الله او د الله د رسول کې ته چې فتوا ورکوې خو د الله د طرف نه یې ورکوې که نه، د پیغمبر د طرف نه یې ورکوې چې دا اسلام کې دي. او که ته دروغ ووایې او که خطا شي، صحیح شو زه یو سړی چې ما کوشش وکړو زه خطا شو، خو بیا هم ته پکې حق ته ونه رسېدې، نو ځکه په داسې مسلو کې ډېر احتیاط کوئ، خصوصا عوامو خو د فتوو سره هېڅ کار نشته. عوامو ته څه ضرورت دی چې فتوا ورکوي؟ ها دومره ورته ویلی شي چې یاره او ما دا مسله د یو عالم نه اورېدلې ده او هغه په دې مسله دا دلیل ښوولی یا د دې دلیل په رڼا کې دا فتوا یې ورکړې و، دا صحیح یو عالم فتوا. خو زه دا ما سره ورځ یو کس ناسو مخکرې خبره یو څو کاله کېږي، نو ما ښه پېژندو، ښه د اصل نسل نه مې پېژندو چې ده سره ټک علم نشته، خو هسې به دې خلکو سره به کېناستو پاسېدو چالاک ډېرو خبرې به ډېرې کولې. نو هغې 2 پیرې په دې خبرو کې وویل البته زه دا ویم، البته زه دا ویم. کله چې وتو ما ورته ویم وروره یو خبره ته وکړم خفه نه ځکه چې تاسو غټ شخصیات یې، وایي څه ما دا کم ټکي چې ته وایي چې البته زه ویم دا ګورې د دې امت صحابه کرامو به نه وي، دا د امت غټ علما اوس هم کوم علما هغوی دا نه وایي چې البته زه، او ما که عالم وویم نو خو عالم دی، ته سره دا ټکي وایي. دا په سړي کې باید تکبر پیدا کوي، د سړي د ایمان بیخ بنیاد وباسي. البته زه دا ویم، نو ته څه وکړې؟ که اوس ما که اوس نه زه ته اوس کوم دا تا چې کومه خبره وکړه دې څه دلیل دی؟ تا څه نه دی. نو ما علما تې ځان ساتي
او که عالم بیا هم ووایي هغه سره خپلې خبرې وضاحت شتي نو ته به څه وایې که تا نه زه اوس تپوس وکړم چې دې څه مطلب دی بیا نو عمر رضی الله عنه په شان سړی او د فتوی دپاره هغه څه کوي مشوره کوي نو کله چې دا مهاجرینو دا مشران یې را جمع کړو ورته یې ووایي چې تاسو ته خو پته ده چې شام کې وبا راغلې ده او من ور روانو هغه طرف ته ارادم کړې ده اوس تاسو څه خیال دی چې ورشم دننه او که نه ورځم هغوی کې اختلاف راغی بعضو ورته وویل لاړ شئ او بعضو یې مه ځئ دلته بعض راشي موږ ته وایي مړه دا څه خبره چې مولیانو کې اختلاف راځي اختلاف لازم د فطرت ته راشي د ټولو علم د ټولو عقل هغه یو شان دی یو بس عمر رضی الله عنه ځئ انصار را وغواړئ مشران انصار صحابه کرام چې کوم مشران وغیره وغوښتو هغوی ته یې ووایي یاره وایي دا مسله را پېښه شوې ده اوس اراده خو ما کړې زه شام ته ورځم او دا دې را ورسېدم نږدې یم ورشم دننه او که نه هغو هم دقه شان اختلاف وکړو لکه څنګه اختلاف چې مهاجرین وکړو بعضو امیر المؤمنین ځان هلاکت ته ورچول دي نو د سره نور مسلمانان هم دي او بعضو ته امیر المؤمنین په الله باندې توکل دی و چې اراده دې کړې ده نو چې الله ستا په تقدیر کې بیماري لیکلي هغه به تا ته در رسي الغرض عمر رضی الله عنه خلکو ته آواز وکړو وی بس واپس ځو یعنی په دې باندې د هغه زړه مطمئن شو حالانکه مشوره دوه قسمه راغلی چې یا ورشه یا مه ورځه هغه وایي چې نه ورځه واپس کیږو دې کې ابو عبیده رضی الله عنه ته دا خبره وکړه افرارا من قدر الله امیر المؤمنین وایي تقدیر نه تښتې یعنی دې په هغه کسانو کې دی چې څه رایې ده چې ورځه نو امیر المؤمنین د الله تقدیر نه تښتې تقدیر خو لیکلی شوی دی عمر ورته وی ابو عبیده ستا نه علاوه چې د بل چا دا خبره کړې وی جواب به م ورکړی وی سر نعم او تختم من قدر الله الى قدر الله د تقدیر د الله نه تقدیر د الله ته تختمه پوه پې نه شوې تاسو هغه داسې وضاحت یې ورته وکړو وی که ستا سره اوښاني ډېر شي ابو عبیده ته وی او یو طرف ته یو علاقه ده یو دره ده چې هغه تکه شنه ده بل طرف ته سوکړه ده هر څه وچ پراته دي اوس که ته د خپل څاروي د شنې ځمکې له بوځي د الله په تقدیر کې لیکلي دي او که ته دا څاروي دغه وچې ځمکې نه بوځي دا به څه کېږي تقدیر نه بهر دي تقدیر کېږي مطلب د دې خبرې څه شو داسې که موږ شام ته ورننوځو او دا بیماري په موږ هم راشي دا به الله په تقدیر کې لیکلي خو زه چې د دې ځای نه واپس ځمه او الله رب العزت بیا زه د دې بیمارۍ نه وساتلمه نو دا په څه کې لیکلی شي نو تقدیر نه سړی وتی شي نو ابو عبیده ته یې وویل او تختم د تقدیر نه تقدیر ته یوازې تا ته څه پته تقدیر د الله صرف دقه دی چې ته به دغې ته ورنوځې ځکه چې روان د الله په تقدیر کې لیکلي دي د دوی دا خبرې روانې وي چې دې کې عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه راغی او د دې سرکار و هغې له تللی دا خبرې واورېدې وی ما د پیغمبر نه دې باره کې خبره اورېدلې الله اکبر دا اوس د کار سړی راغی او په سم ځي راغی دلیل دی په دې باندې چې د غټو غټو خلکو نه کله نه کله دلیل هېر شي نو دې بعضو ته موږ ووایو چې کیدی شي امام صاحب ته یا امام شافعي ته یا امام احمد ته یا امام مالک ته یا بل امام ته کیدی شي د دلیل نه یې رسېدلی
تا ته در ورسېدو امام صاحب ته نه ورسېدلی دلته خبره د څومره غټو صحابه کرامو روانه ده خو هغه چا ته چې دلیل یاد هغه اوس راغی زر ورته امیر المؤمنین وایي وایه څه دې اورېدلي دي وایي ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه پخپله اورېدلي دي اذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه واذا وقع بأرض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه که چېرته په یو علاقه کې طاعون وبا بیماري راله او تاسو ته پته ولګېده تاسو ته بهر وئ نو رسول سلم وایي دننه به ورته نه ځئ او چې د باندې راله او ته په هغه ځي کې وي رسول سلم وایي تختې به نه عمر رضی الله عنه د الله شکر ادا کړو او خوشحاله په دې شو چې زما هم دغه رایه و چې واپس ځم او بیا واپس لاړ دې کې ګوره موږ ته غټه مسله دا راووته مخې ته چې یو دیني مسلو کې معلومات کول دویم کله نا کله غټو غټو خلکو نه دلیل هیر شي یا ورته یاد نه دلیل خو انسانان دي نو دلته اوس وګوره دلته مخامخ د کم مهاجرین راوغوښتو هغه زاړه او کم انصار یې راوغوښتو هغه زاړه او دا دلیل عبدالرحمن بن عوف نو کله څوک تا ته ووایي که نه چې پلاني شیخ صاحب ته په دې مسله کې دلیل نه دی رسېدلی یا دلیل کمزوری دی یا دلیل تیر شوی دی نو په دې سور کېږه شین کېږه مه بلکې دا د انسان طبیعت دی چې د ده نه کله خبره هیره شي کله ورته یاده د سره نه او کله ورته رسېدلي نه وي دا ورته پته نه وي چې دې مسلې کې دلیل داسې شتي عمرو بن العاص رضی الله عنه په دغه وخت کې هوښیارتوب کړی و ناشنا کله چې عمرو بن العاص رضی الله عنه ته پته ولګېده چې د طاعون د بیماري په خلکو کې خوره شو او سمه خوره شو نو هغه یو مشوره ورکړه خلکو له وی خواره شئ یو ځای کې ټول مه جمع کېږئ امام احمد دا روایت راوړی چې ټول جمع کېږئ په یو ځای کې مه څوک لاړ شي د خوړونو ته څوک د درو ته وځئ بار ته ځکه چې تاسو څومره یو ځای ناستئ نو بیماري ښه په تاسو کې کار کوي لیکیات کم ورځو کې چې کرونا راغلې وه چې کله به چا ته نصیحت وکړو خصوصا زمونږ د پښتنو ته چې لږ خیال کوئ د ګڼې ګوڼې نه ځان لږ لرې ساتئ دته یې ګوره ګڼه ګوڼه د دوی په الله د سره ایمان شتي نه دینداره طبقې به دا ووایي کومه چې پکې دینداره نه ده هغوی به دا ووایي ښه لکه ته اوس زما نه یېرېږي چې زما نه به بیماري ولګي دا ستا ورورولي وه دا ستا دوستي وه هر طرف ته نه خبره به بل طرف بوځي ګوره هغه ما تاسو ته ویلي عمر رضی الله عنه هغه زنانه منع کړې وه د څه نه طواف کې وه بارک الله فیک او هغه ورته ته به د کور نه راوځي ځکه چې جذام بیماري پې وه خلک به وینه تنګي بیماری نقل کېږي د الله په اذن سره موږ سره دا وایو د الله په اذن سره ځکه چې ډېرې داسې بیماریانې دي چې هغه نقل کېدی شي او دوه بیماران یو بیمار او یو روغ یو ځای ناست دی بیماري نه ده نقل شوي ځکه چې الله نه ده غوښتل خو دا خبره کول د شریعت خلاف نه دي ګورې چې ته یو سړي ته نصیحت وکړي چې پلانیه ته بیماري کور کې کښېنه پلانیه افرنجي د باندې ډېر دي نو د خولې ته څه نیسه که دا د پښتنو ته وي دا غټه جګړه دی بله جوړه کړه ما ته ووایي چې ماسک لګوه تا باندې افرنجي ډېر دي نو دې کې څه دي افرنجي دي ته چې افرنجي وکړې د خولې نه یا د پوزې نه چې څه ځي هغه په بل مسلمان لګي یا د بل په کپړو لګي یا په دې ځي کې خوري ثبت خو یې تا ته نه دي ویلي دغه شان چې یاره د ګڼو ګوڼو نه ځان لږ لرې ساتئ او دغه نصیحت دلته چا وکړو عمر بن العاص وی خواره شئ چې دا ګڼه څه شي دا ختمه شي دا خلک په یو ځای کې را جمع شوي
ځکه لږ لرې لرې شي. دا نصیحت هغه په هغه ورځو کې کړی. او سبحان الله په هر کار کې د الله خیري او تقدیر کې لیکلی شوي خبرې په دې طاعون امواس کې دومره مسلمانان مړه شوي دي که نه، دومره مسلمانان چې مشهور روایت دا دی چې 15,000 کسان په دې کې مړه شوي دي او بعض روایتونو کې 20,000 راځي. او په دې کې غټ غټ صحابه کرام مړه شوي دي او تعجب به وکړي ډېر د هغه سړي چې نوم یې سړی واوري او زړه د سړي خوشحاله شي، دومره ورسره د خلکو محبت دی. یو 2 کسان، ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه دې کې مړ شوی او دویم معاذ بن جبل رضی الله عنه دیم په طاعون امواس کې مړ شوی او شرحبیل ابن حسنه رضی الله عنه، الفضل ابن العباس عباس رضی الله عنه فضل د رسول صلی الله علیه وسلم د تره زوی، سهیل ابن عمرو هم په دې طاعون کې مړ شوی، یزید ابن ابي سفیان رضی الله عنه، ابو سفیان زوی یزید هغه هم په دې طاعون امواس کې په هغه وخت کې مړ شوی. نو دا په مسلمانانو یو لویه سخته راغلې وه. یو طرف ته خو د فتوحاتو خوشحالیانې وې چې بعض علاقې مسلمانانو فتح کړې، خو دا یو لوی غم په مسلمانانو راغلی لکه 15,000 کسان مړه کېده یا 20,000 کسانو مرګ یا د هغې نه زیاتې څه ذکر کوي، دا معمولي خبره نه وه. او ډېره د غم پکې څه وه چې مشران صحابه کرام پکې وفات شو. دا یو امتحان راغلی او دا د الله رب العزت امتحانونه دي، وخت په وخت یې راولي. ښه یو د فایدو سره یاده کوي د طاعون امواس چې دی یا عمواس دا د قیامت ته راتلو نښه ده. ګورئ صحیح بخاري کې روایت کې دا خبره بیان شوې ده او امام حاکم روایت راوړی د عوف ابن مالک نه. هغه وایي عوف ابن مالک رضی الله عنه وی کله چې د عمواس دا وبا او طاعون خور شو نو معاذ بن جبل رضی الله عنه دا خبر وکړه. معاذ بن جبل هم پاک صحابه کرامو کې دی چې دې کې وفات شوی او معاذ بن جبل پاک صحابه کرامو کې دی چې الله رب العزت ورته ډېر علم ورکړه. هغه دا وی ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې ما ته یو ورځ وی اعدد 6 بین یدی الساعه، د قیامت نه مخکې 6 خبرې شماره چې دا 6 خبرې دي نه لیدلې قیامت نه راځي. نو وی فقد کان منهن 3 درې ما ولیدې وي په 6 کې 3 ما ولیدې. یو د رسول صلی الله علیه وسلم وفات کېدل، دنیا نه تګ، دا د قیامت واضحه نښه ده ځکه چې په هغه پسې وروسته بل پیغمبر نشتی. نو چې بل پیغمبر نشتی دا امت اخرنی دی او د اخرني دا مطلبي چې په ده باندې نوره دا قصه ودرېږي مخکې نه ځي. نو په دې امت پسې د دوی ختمېده او قیامت دی. دویم وفتح بیت المقدس او بیت المقدس فتح کېدل او هغه فتح شو د چا په دور کې؟ د عمر رضی الله عنه په دور کې. وطاعون عمواس او طاعون عمواس وی دا د رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ذکر کړو. ما ته یې ویلي چې 6 خبرې شماره په 6 کې راته دا 3 ویلي وي او هغه 3 ما ولیدي. نو دغه طاعون راتله دا نښه د څه ده؟ د قیامت. خو سوچ وکړئ چې قیامت به موږ ته څومره رانږدې. ځکه کوشش محنت وکړئ. زما تاسو ته د زړه نه دا نصیحت دی، د یو ورور، د یو مخلص دوست، دا هغه چا چې په تاسو خفه کېږي ورب الکعبه چې د خپل دین مضبوط راونیسئ. عضوا علیها بالنواجذ، څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم د جامې د غاښونه پرې رابند کړي. فتنې ډېرې شوي دي، بېدیني عامه شوې ده، جهالت ډېرېږي او دا به لازم کېږي ځکه چې دا د قیامت نښې دي. قیامت نښې موږ تفصیلا ذکر کړي او پکې دا چې جهالت به ډېر شي
په دین به خلک ډېر نه پوهېږي. هغه ډېرې نښې موږ ته ښکاره دي، صرف هغه غټې نښې پاتې شوي دي چې بلکل قیامت ته نږدې نښې دي، نور اکثر نښې ښکاره شوي. نو الله ته د نږدې کېدو دا سفر زموږ روان دی، او هر سیکنډ چې تیریږي نو موږ الله ته نږدې کېږو، هر منټ چې اوړي موږ الله ته نږدې کېږو. موږ نن ماسخوتن مانځلی چې رالو نو موږ لږ لرې وو، خو موږ چې ماسخوتن لمونځ وکړو دا تقریبا ګنټه دلته کېناستو، موږ الله ته لږ نور ور نږدې شو. او دغه شان موږ روان یو د الله طرف ته دا سفر جاري او ساري دی، او یو ورځ به ختم شي. بیا عجیبه دا دی چې دا څومره خلک چې دلته ناست دي یا څوک زما خبرې اوري او څوک کښېني، زمونږ د سفرونو دا پته نه لګي چې چاته پکې ډېر پاتې دی او چاته لږ پاتې دی. کیدی شي زمونږ سره په دې ناستو کې داسې خلک وي چې هغه دومره الله ته نږدې شوي دي چې د ورځو فرق پاتې دی، چاته د میاشت، چاته د ګنټو، چاته د سیکنډونو کیدی شي پاتې، هېڅ پته نه لګي. نو دومره څه وکړي چې هغه الله ته به ته مخامخ شي او ته خوشحاله او ته راځي ځکه چې الله تا نه راځي. نو دا یو نصیحت دی تاسو ته په دې موقع باندې چې طاعون عامواس په هغه وخت کې راپېښ شوی د 13 هجرۍ کې، او دا د قیامت په نښو کې رسول صلی الله علیه وسلم ذکر کړی. او موږ بیا هم د غفلت په خوب کې پراته یو، بیا هم موږ وایو چې نه لا وخت شته، وخت نشته. الله رب العزت قرآن کې څه وایي؟ اقتربت الساعه، قیامت ډېر را نږدې شوی دی. تاسو ته دا پته شته الله رب العزت یعنې موږ وایو چې قیامت به راځي، موږ وایو قیامت به راځي. الله څه وایي؟ اتا امر الله فلا تستعجلوه. الله وایي قیامت راغی. ولې الله دا وایي راغلی راغلی نه دی؟ اصل کې موږ ته دا محسوسوي چې دا یو یقیني خبره ده، داسې واله لکه راغلی چې ته کله چاله پیسې ورکړي که نه، او هغه تا ته وایي چې میاشت بعد به یې درکړم، نه نه مړه دا داسې لکه تا چې مال راکړي دي. موږ وایو که نه وایو؟ هغه خو یې در کوم به، خو زموږ پې دومره یقین دی چې دا داسې دي لکه راکړي چې الله وایي د قیامت داسې یقیني دی او دومره نږدې دی لکه راغلی چې. نو دې دپاره محنت وکړئ، کوشش وکړئ، الله سره رابطه مضبوطه کوي، د خپلو منځونو خیال ساتئ، د اذکارو، د عباداتو، د تقوا. دیني مجالسو کې کښېنئ چې چارج کېږي د ایمان. دیني مجالسو کې دا غټه فایده ده، والله غټه فایده ده. تاسو کېدی شي بهر به هم څه اورئ راورئ، ځکه به ایمانونه دي مجالسو نه بغیر یو سړی زما برابر دی. ځکه خپله خبره وکړم دلته درس شو یا زما چې نورو ځایونو کې کم درسونه دي چې کله دا نه بند شي که نه، بس د ایمان محسوسیږي سړي ته چې دا په کته روان وي. نو کوشش کوئ چې داسې لږ ټیم د الله دین له ورکوئ، نو د ایمان به تازه او که څه ګناه د نه شوي نو نږدې به راوګرځي واپس به شي. الله رب العزت دې زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي. انشاءالله روان درس کې به د فارس بعض علاقې چې هغه د عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې فتح شوي وي د هغې تفصیل به بیانو. الله رب العزت چې د قیامت او د قبر او د آخرت حساب کتاب موږ ټولو ته اسان کړي، او الله رب العزت یې څنګه چې موږ په دې مبارک جومات کې یو ځای کړي وو دقه شان دې الله موږ د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره او د صحابه کرامو سره په جنت الفردوس کې یو ځای کړي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.